افغان حکومت نن ورځ له زندانونو څخه 900 طالبان خوشي کړل، خو طالبانو د اوربند دوام رد کړ. دا چې طالبانو ولې د اوربند دوام رد کړ، ولې یې اوربند ونه غځاوه، د دلته په اړه معلومات را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د ملي امنیت شورا تان ته وایي نن مازدیګر یې د سرخي پله او بګرام له زندانونو څخه سترې ډلې طالبان خوشي کړل، خو د جرمني خبري اژانس بیا د طالبانو د ویان له قوله راپور ورکړی چې اوربند به ونه غځول شي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تان ته وویل نن له سرخي پله زندان څخه 320 طالبان او له بګرام زندان څخه 580 طالبان د سولې پروسې د چټکتیا او حسن نیت له مخې خوشي شول. نوموړی وایي په دې سره له افغان زندانونو د خوشي شویو طالبانو شمیر 2000 شو، خو په وینا یې چې طالبان هم باید اوس مسؤلیت ادا کړي چې له حکومت سره د انعطاف نور انتخابونه هم شته ده. بلخوا د طالبانو ویان سهیل شاهین دوی چا ویلي ته ویلي دي چې 3 ورځې اوربند نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي او به نه غځول شي. نوموړي ویلي اوربند د اختر په خاطر وو او د بندیانو خوشي کول به د سولې بل پړاو یا افغاني مذاکراتو ته لاره خوشي کړي. د سهیل شاهین په خبره په دایمي اوربند کې به د افغانانو ترمنځ مذاکراتو کې بحث کیږي او دا به مهمه اجنډا وي. بلخوا جاوید فیصل خبرداری ورکړی چې د اوربند غځېدل به د طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ چټکه او افغاني مذاکراتو ته به زمینه سازي برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼو نړیوالو لوري هند، کاناډا، جرمني، ناروی، قطر، ازبکستان، چین، امریکا او ایران د اوربند د غځېدو غوښتنه کړې ده. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ولسمشر غني ته ډاډ ورکړی دی چې هڅه به وکړي اوربند وغځوي یا هم طالبان د تاوتریخوالي کمولو ته حاضر کړي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره زما د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان.